یوه ښځه چې خاوند یې وفات سوی و، د عدې تېرېدو وروسته یې غوښتل چې بل ځای نکاح وکړي، خو د ښځې خسر او لیورو له لوري اجازه نه ورکول کېده او ورته ویل یې چې خامخا به زموږ په کور کې نکاح کوي. ترڅنګ یې د ښځې پلار ته اخطارونه ورکول کېدل چې یا به زموږ کونډه و موږ ته راکوي یا به بله لور راکوي، یا به 15 لکه روپۍ راکوي او یا به د کلي څخه بارېږي، چې بالاخره یا د زنانه او پلار یې د امر بالمعروف ریاست ته عریضه وسوه. وروسته د محتسبینو علما کرامو له لوري د موضوع بشپړه پلټنه وسوه. د ښځې پلار، خسر او لیورونه یې ریاست ته راوغوښتل، توصیه ورته وکړه او د ښځې شرعي حقوق یې ورته بیان کړه. وروسته د یادې ښځې خسر او لیورونه دې ته راضي سوه چې نور د ښځې خپله خوښه ده چې هر ځای نکاح کوي او یا د ښځه د جبري نکاح څخه وژغورل سوه. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د امر بالمعروف ریاست محتسبینو علما کرامو له لوري د جبري نکاحګانو مخه نیول سوې وه او ښځو خپل شرعي حقوق ته رسېدنه کړې ده.